فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف أكرم بجمع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك کی اشاره ده هغه حصے د قرآن ته چې نازله شوې ده او هغه حصے ته اشاره چې نازلېږي به. ذهن ته سوال راځي چې په کلام عربي کې ذالک د بعید لپاره استعمالېږي او دا خو زموږ مخې ته پروت دی. خو بعد دوه قسمه ده. یو بعد دی په اعتبار د مرتبې سره او یو بعد دی په اعتبار د مسافت سره. ذالک د بعید لپاره استعمالېږي کدا بعد په اعتبار د مسافت سره وي او کدا بعد په اعتبار د مرتبې سره وي. قرآن کریم که د مسافت په لحاظ باندې نږدې دی خو د مرتبې په لحاظ باندې وخو انا انزلناه فی لیلة القدر. دا پیژنئ دا څنګه کتاب دی دا مې په شپه د قدر کې را لېږلی. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. دا یو شپه چې قرآن پکې راغلی دی دا د 1000 میاشتو نه غوره ده. نو څه دې خیال دی چې کومه سینه کې دا قرآن وي دا به د 1000 سینو نه غوره نه وي. څه کومې سینې ته قرآن کوز شي چې په کومه شپه راځي هغه د 1000 میاشتو نه غوره ده. نو چې کومې سینې له ورشي دا خو دا خلک دی په خپله ګټه نه پوهېږي. چا په بچو پابندي لګول ده چا په ښځو پابندي لګول ده چې درسه به نه ځئ. د چا تاوان کوئ و د الله بندګانو خپل تاوان هم دی. او چې بیا یې زوی بېلارې شي او مال ته یې چینجې شي بیا په تبلیغیانو پسې ګرځي وایي دا زما زوی ځان سره تېرېدې ته بوځه. بیا یو ته سوال کوي بل ته سوال کوي. راشه د وړوکوالي نه قرآن ته کښېنوه چې آینده به غمجن او پریشانه نه وي. نو مرتبې په لحاظ باندې ډېر لرې دی. ذلک الکتاب. الکتاب ما تاسو ته اصولو کې ویلو چې دا د قرآن کریم د اسماو نه یو اسم دی. کتاب دوه معنی مې درته په اصولو کې کړې وي. یو په معنا د لیکلو سره نو کتاب مصدر دی د کتبه یکتبونه. مصدر کله مبني للفاعل راځي کله مبني للمفعول راځي. دلته مصدر مبني للمفعول دی مکتوب. قرآن کریم اگرچه کتابی شکل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو ورکړل شوی لیکن د نزول نه وړاندې سو مکتوب په لوح محفوظ کې او پس د نزول نه مکتوب په صحابه سره په نگرانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. د دې وجه نه څه ورته وایي کتاب او مکتوب ورته وایي. دویمه معنا د کتاب جمعوالی کتبت الابل وخان دا جمع شو. قرآن تم کتاب ذکوي د دې آیاتونه او سورتونه یو بل سره تړي منظم او تړل شوي او جمع شوي. ذلک الکتاب دغه پورا کتاب لا ریب فیه نشته د شک په دې کې. څنګه شک پکې نشته؟ من رب العالمین چې دا د طرفه د رب د مخلوقات ما لکه سورت یونس کې وسروي لا ریب من رب العالمین. همدارنګه الف لام میم سیده کې وایي الف لام میم تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. خودل تزین سے اشکال لازی اغدا چې دنیا کې مرتابین ډیر دي نو قران کریم څنګه وایي چې لا ريب شک پکې نشته. ډیر خلک په دې کې شک من دي. د دې درې جوابونه خلکو کړی دي. یو جواب خلکو دا کړی دی چې قران کریم د خپل فصاحت په وجه د خپل بلاغت په وجه د خپل د صداقت په وجه باندې چې هر خبره ورکړي دغه ټول سره رښتینی د ښایسته تنظیم په وجه باندې دا قابل د دې نه دی چې څوک پکې شک وکړي. خو که اوس څوک شک کوي نو دا شک په منزله د لا شک دی. لکه دا په دې علم بلاغت او معانیو کې وایي وقد ينزل العالم بهما منزله الجاهل لعدم جره على موجب العلم. یو سړی د مسلو ته معلومه ده او عملي کوي نه خلک هغه ته جاهل په سترګه ګوري ځکه هغه په مقتضا د علم باندې چلی. همدغه شان د قران کریم د خپل فصاحت او د بلاغت په وجه باندې قابل د دین نه دی چې څوک پکې شک وکړي. اوس که څوک یې کوي نو دغه شک له اعتبار نشته. امام رازی رحمه الله هغه بل توجیه کوي. هغه وایي دا لا ریبا دا اخبار دی. معنا یې څه ده؟ د انشاء.
معنا لا ترتابو په دې کې شک مکوئ. لیکن بحر محیط ابن حبان هغه وایي چې دا سوالم غلط دی او دا جوابونه هم غلط دی. دا صحیح دی چې مرتابین شته، خو آیا وجود د مرتابینو دا مستلزم ارتیاب لره په نفس الامر کې دی که د په ذهن کې دی؟ د په ذهن کې. سوچ ورته وکړئ، زبردست جواب یې کړی دی. هغه وایي سوالم غلط دی او جواب هم غلط. زم دا منم چې شکمن شته، خو د وجود د شکمنو دا تقاضا د شک کوي په نفس الامر کې که د په ذهن کې؟ چېرته؟ د ذهن کې. او الله چې بیان کوي د ذهن کوي که د نفس الامر کوي؟ د نفس الامر. مرتابین شته، خود د مرتابین وجود مستلزم ارتیاب لره په نفس الامر کې نه دی، بلکې دا مستلزم دی ارتیاب لره په ذهن ده کې. د دې وجې نه قرآن کریم کې چې الله وایي وان کنتم فی ریب، داسې نه وایي چې وان کان فیه ریب، بلکې څه وایي وان کنتم فی ریب. که تاسو په شک کې یاستئ نو د شک د ازاله درته کولی شم که فاتو بصورت من مثله. که چېرته دې تقاضا د ارتیاب کولی په نفس الامر کې، بیا به الله ویلی وی چې وان کان فیه ریب، بیا به داسې ویل اخوه وان کنتم فی ریب. نفس الامر کې خو شک نشته، او که ستا شکی راشه دا شک زائل کا فاتو بصورت من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله. دا زبردست جواب دی او ډیر دقیق دی. د سړي په زړه تسل وکړي، سړي په زړه یخشي. لا ریب فیه، نشته دی شک په دې کې. هدی للمتقین، هدایت دی د پاره تقوا والاو. دې جمله کې چې هدی للمتقین دی دوا زبردست اشکال دی. یو چې قرآن کریم څنګه چې هدایت ته متقینو د پاره د غیر متقین د پاره هم هدایت ته کوي، نو تخصیص په دې پورې ولې کوي؟ د هغې جواب مفسرین کوي چې تخصیص متقینو پورې دې وجې نه کوي چې چونکې فایده د قرآن نه څوک اخلي هم دوی، ځکه تخصیص په دې پورې و. که چیرې دا فایده نورو اخیستلی بیا به تخصیص په دې پورې نه کولی، هغه چې فایده نه اخلي خو څه نو ته غوږ نه ږدي. دویم لوی اشکال هغه ده چې متقي او هدایت والا دا یو شی دی، ځکه متقي معنا څه ده؟ تقوا والا. نو چې تقوا والا شو بیا هدی للمتقین څه معنا ده؟ بیا خدا تحصیل د حاصل دی، او تحصیل د حاصل دا ناروا دی. د هغې څو جواب کوي خلک. یو جواب ما تاسو ته ویلي د هدایت څو درجې دي؟ اووه. د تقوا هم څه؟ اووه درجې دي. نو هره یوه درجه د هدایت هغه هدایت ته د پاره د بلې درجې د چا د تقوا. لکه دا په ځای ولاړه نه ده، یو درجې نه بلې درجې ته، د بلې درجې نه بلې درجې ته همداسې روان دی. دویم جواب کوي چې مراد د متقین نه هغه نه دی چې حصول د تقوا پکې فی الحال راغلی، بلکې معنا د متقین دا ده چې تقوا پکې راتلی شي، خو د مخکې نه ورته متقی وي او په اعتبار د ما یقول سره، لکه من قتل قتیلا فله سلبه. نو مړی څوک نه وژني، مړی خو مړي، خو چونکې ستا د ګزار په نتیجه کې، ستا د ډز په نتیجه کې هغه مري، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخکې نه اطلاق په د چا وکړه؟ د قتیل. نو من قتل قتیلا فله سلبه. دا چې قرآن اوري تقوا پکې راځي، نو د مخکې نه ورته متقي ویو. هدی للمتقین، هدایت ته د پاره د چا؟ د تقوا والاو. د تقوا معانی قرآن کریم کې مختلف. تقوا په یو معنا نه د قرآن، یو معنا د تقوا د توحید. تاسو سورۃ فتح وګورئ آیات نمبر 26. اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى او کلا په دوی باندې کلمه التقوى. دلته د کلمې تقوا نه مراد څه دی؟ توحید. کلا په څه باندې؟ توحید باندې. دویمه معنا د تقوا دا توبه. سورۃ اعراف 90 وګورئ. سورۃ اعراف 90. ولو ان على القرى منوا واتقوا، کچر کلو والا و ایمان راوړل توبه وستي وي، توبه ونه الله ګناونه سکي معاف کوي. لفتحنا عليهم برکات من السماء، ما بدبرنا د برکتونه پر اخلاص کړي. نو دل تقوا معنا څه شله؟ توبه. درېمه معنا طاعت احکام، احکام منل، د احکام متابعداري کول. سورۃ النحل 2 نمبر آیات ته وګورئ. ينزل الملائکة بالروح، رالیږي فرشتې بالروح په وحی سره او په قرآن سره، من امره د خپل امرنا علی من یشاء من عباده، هغه چا چې غواړي الله د خپل بندګانو نه. ان انذرو هغه دا چې خلق ویروي او په دې قانې کوي
انه لا اله الا انا فاتقون چې نشته د حقدار د بندګۍ سوا زمان الله وای فاتقون زما د احکام توکي تابعداري وکي اطاعت احکام هغه ته سوی تقوا څلورم ګناونه پر خدل تقوا معنا ګناونه پر خدل سورته مائده 15 ګورئ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليبتدوا به من عذاب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله اے ایمان والا او گناہونا پریدوئی او وابتغوا الیه الوسیله الله تنی دیواله ولټوي تقوا معنا پر خدل نه گناہونو سورته مائده 15 معنا قران کې د تقوا د اخلاص هغه آیات نمبر 20 سورت میاد نه دی او معنا اخلاص سبب ماتیات ان شاء الله شپږم معنا خوف او خشیت یرا سورة بقرة تسل يختمته وغوري واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يروا كي او خشيت پیدا كي دا عذاب دا عغي ولادنا لا تجزي نفس عن نفس شيئا حج ٹک دے دا صحیح اخلاص سورة حج آیات نمبر 20 وغوري وتخا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب چا چې تعظیم مکد شعائر الله نو دا د اخلاص ته چانه د زړونو نه تقوا په معنا د چا څه شله د اخلاص سره ومه معنا هغه پرهیزګاری معنا په اوامر ادا کول او منهیات نه ځان ساتل لکه دلته شهودا للمتقین هدایت ته د پاره د چا د تقوا والا او معنا د پرهیزګار د پاره هغه خلکو د پاره چې په اوامر باندې اتل کوي او په منهیات نه څه کوي ځان ساتي فاتح شو تقوی وایستا دین علماء مختلف تعبیرونه کړي معنی خو دغه وشو قران کې او دا وړ استعمال او د علماء تعبیر څه دي لومبنه تعبیر هغه د لغت په لحاظ باندې د لفظ ماخوذ ده د وقاینا او وقایه وي بچاو او ساتنه تا د اصطلاح په لحاظ باندې د خلکو تعبیرونه متقی هغه څوک دی چې ځان بچ ساتي د کولو د هغه کار نه چې هغه کې ویره د عذاب وي بیا برابر خبره ده چې پر خودل د مامورات وي او که اتیان وي په منهیات باندې دا معنا کړی دا بحر محیط هغه دا معنا متقی هغه څوک دی چې ځان بچ ساتي د کولو د هغه کار نه چې په کوم کې ير د عذاب وي بیا هغه پر خودل وي د ماموراتو او که اتیانوی په منهیات باندې دا معنا کوي بحر محیط دیم تعبیر ځان بچ ساتي د شرک نه او عمل کوي په طاعت الله سره دا معنا کړی دا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما هغه متقی دی ته وي هر چاته نه وي هغه څوک چې د شرک نه ځان ساتي شرک سره نفرت دی د بعض خلکو خوخي رد پیته کې غوسه باغله ورځي او ته پوښتنه سمینه او سره لګه شته کړه ځکه د چا د معشوقې چې بدی بیانې نو هغه له غوسه ورځي د دې سره لګونتي ملاوت شته نو چې ته بدی بیانې هغه ته وګو خور بلی یاد کړه اوس څه صحیح کړلی چې شرک دی او شرک دی او شرک دی او شرک دی اړې ټک شي قران کې الله فرمایي قل موتوا بغیظکم زبسوکم نو عبد الله بن عباس وای رضی الله عنهما چې متقی هغه چاته وای چې ځان د شرک نه بالکل بچ ساتي او عمل کوي په طاعت الله سره دې ته ویل کېږي متقی درم تعبیر امتثال د اوامر الله او اجتناب د منهیاتنا په مامورات راتل کول د منهیات نه ځان ساتل څلورم تعبیر ځان بچ کوي د هغه نه چې الله حرام کړی دي او ادا کوي هغه چې الله فرض کړی دي کوم شیزونه چې الله حرام کړی دي هغه نه ځان ساتي او چې کوم می فرض کړی دي هغه ادا کوي دا د هر مولا خپل تعبیر ده مقصد ته چې سوچ وکي یو شی راوځي خو د دې لپاره چې مختلف تفاسیر او مختلف تعریفونه کړی دي او مختلف تعبیرات کلی په دی وجبان دي صحیح تلګ بصیرت پکې حاصل شي سبب په یو تفسیر کې یو شان دی وګوري بلکې بل شان دی وګوري بیل سودا او تفرید سودا ځان ته ماچوي ته ټول تعبیرات دي یو سړی دی حجم کړی دی
او دارنګ پلار په نوم می خېده او به تعلیم کړي یا انجینری یا یو بل علم کړي دی خلق وته نوم وای خلق وته انجینر سیوم وای خلق وته حاجی سیوم وای خلق وته مجاهد سیوم وای او معبر یاو دی همدا یو کس دی دا مختلف تعبیرونه کوي پنځم تعبیر دا کوي هغه چې ځان ساتي د شرک او عبادت غیر الله نه دا د عبد الله بن عباس رضی الله عنه توجیه ته بالکل نږدې دی هغه صرف ځان ساتي د شرک نه او دو صدای دا پاک ځان د شرک ساتي او د عبادت غیر الله نه